زه طالب احمدین ځکه سوات کې خوښ یم چې وطن د خاپیرو مې دې مونتلی دې که ډېر واو کې دې ما خاندولی نه شي. ډاکټر صاحب خالق زیار وایي چې هیڅ ذاتي غرض مې نشته دی په زړه کې، که څوک وایي زه په هر رنګ قسم خورم، ما خوړلې د پښتو د سره نه ده، زه چې خورم نو همیش د پښتو غم خورم. ډېر محترم شهنشاه کتاب سراج الدین سراج صاحب چې زموږ د ټولو په شریکه خوږدادا دی، هغه یې راسره تر څنګه ناست دي او حمزه بابا وایي چې موده پس اشنا راغلی دی رقیبه شمه بله نن زما په مزار پرېږده. نو ډېره موده پس راغلي یو، سوات ته راغلي یو. د پرویز شاهین صاحب په اعزاز کې د نړیوالې پښتو ټولنې یو د فخر افغان په نوم باندې ایوارډ هغوی ته ورکړی شو. د هغوی په درناوي کې یو ډېره ښکلې غونډه وشوه په مینګوره کې، او ماښام مونږه هغه د ممتاز لالا شعر دی که نه چې ما ټوله ورځ د بل حکم منلی دی لالا، دا یو ماښام مې ځان پسې لیکلی دی لالا. نو چې سوات ته مونږ راځو نو د شپې ځای زمونږ که ځایونه بلا دي، ټول زمونږ محترم دي، قدرمن دي، خو د شپه مونږ د خوږدادا خواله راړو. نو خوږدادا نه به یو څو شعرونه اورو او بیا به د چتي پتي نه دا کیتي پیتي دا هغه کیتي پیتي دی اوس رالوی شول، اوس دی مونږ پورې خاندي. ډېر محترم سراج الدین سراج صاحب نه به یو څو کیتې یو څو شعرونه اورو. همدوی سفر خو ستاسو د ملاتړ ډېره ډېره مننه کوم ستاسو او د عبید خان. زه چې وختي خبر شوم چې تاسو مینګورې ته راغلي او زه درپسې درتلم هم زما مجبوري شو، زما ګاډی خراب و، ما ورکشاپ کې ودرولې هغه په دغه وخت کې نه تیارېدو، نو زه تاسو پسې در نه رالم، خو زما دا یقین و چې تاسو به ما له شپې له خامخا راځئ. د دې خبره زه شور وم او هغه وشوه تاسو راغلئ، نو زه ډېر زیات درته خوشحاله یم. ډېره مننه کوم ستاسو او د عبید خان ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو ما له راغئ او زما سره به دغه نننۍ شپه زما په نوم کړه. دا زما لپاره د خوشحالۍ خبره. ډېره مننه خوږدادا، شعرونه به هم اورو، خو دا سړی اوس هوښیار شوی دی، لوی شوی دی، ختم یې هم وکړو که نه هغسې روان دی؟ نه دا بوټي زموږ نه مشر شوی دی. مخکې کشر و، اوس دی ډېر مخکې، اوس دی موږ پورې هم خاندي. خیر دی، زه چې ډېر څه خوږدادا ته شعرونه به واورو بیا به شعرونه دا دي چې زما یو شعر دی که نه چې ګرانه یاره څنګه به مې یاد نه یې، ګرانه یاره څنګه به مې یاد نه یې، او څومره احسانونه دې راپورې دي، ته د نورو خلکو غوندې چرته یې، او که نه دا ستا خبرې نورې دي. او یو دی بل دی چې لاړه ابۍ مړه شوه ته به یې وشلېده، څوک دي چې پښتون له به شمله ګټي، او اوس د پښتونوالي دور تللی دی، خلک د پښتو په نوم پیسه ګټي. او جاپان والا څنګه کته وه؟ د جاپان به نن نوم او نه نشان، د جاپان به نن نوم او نه نشان و، که قانونه په بمونو ورکېدلی، او زیار اخلاص د پرمختګ دپاره شرط دی، خیانتګر قانونه نشي جوړولی. او یو بله قطعه ده چې حساس زړه، ویښ ضمیر، اعلی کردار او وفا مینه، دی اصل دولتونه د بنګلو نه علاوه. او ما ډېر غریبان ولیدل حیران ګوته په خوله شو، د ټولو سره نوي ګروپو نه علاوه. دغه شانتې نورې قطعې هم دي. او هغه ځینې خلک دومره غریبانان دي چې صرف پیسې وي ورسره، بلکل، خو موږ سره پیسې نشته، ارمان شته، خوږدادا شته، مینه شته. زم هغه قام به څه د خیر ورځې څښتن شي، کام به څه د خیر ورځې څښتن شي، تعلیم وسیله د آمدن شي. صحیح خبره. او مسیحا چې سپین لباس کې قصایي شي، د هغه قامونو وګر زنکدن شي. ډېر ښه، بس موږ هم زنکدن کې روان یو. او هیڅ څوک نشته چې د قام په غم غمجن شي. معجزه ده چې لا دا وطن آباد دی، او هر وګړی په خپل غم کې اخته دی، او د هر یو رهبر منزل
منزل اسلام آباد. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. او ژوند مو تیر شو زنده‌باد او مرده‌باد کې. ډېر برباد زمونږ په چغو زنده‌باد شو او موږ له هغسې برباده زندګي کړو. نه آباد شو نه امکان شته چې آباد شو. او یار مې لاړ شه په روژه کې سې روزې له